د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پاکستان د ټي ټي پی پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د پاکستان پوځ له تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب ترسره شوی وربند مات او د دې ډلې خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ ویاند بابر افتخار ویلي چې د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره به پوځي عملیات پیل کړي. هغه دا هم ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې پیل کړي خبرې ځنډولې دي. هغه د دې پریکړې د دلایلو له ښودلو پرته ویلي تحریک طالبان داسې شرایط لرل چې د دوی له نظره د مذاکرې وړ نه وه. د پاکستان د پوځ ویاند د یادو عملیاتو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د سولې په موخه مذاکرات پیل او په ترڅ کې هوکړه وشوه چې دواړه لوري به په لنډمهاله توګه وربند او د پاکستان حکومت به شاوخوا 20 پاکستاني طالبان له زندانه خوشي کوي. او چین په کندوز کې پر 1500 بېوزله کورنیو بشري مرستې ویشي. د چین هیواد له لوري په کندوز ولایت کې پر 1500 بېوزله کورنیو بشري مرستې ویشل کیږي. په کندهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست رئیس مولوي شفیع الله ازدی روډیو ته ویل د چین هیواد له لوري دغه ولایت ته د 1500 بېوزله کورنیو لپاره بشري مرستې را رسیدلې او د ویشلو بهیر پیل شوی دی. د ښاغلي شفیع الله په خبره چې په دغو 15 کلمه مرستو کې خوراکي او ژمني توکي شامل دي او پر مستحقو کورنیو د ویشلو لړۍ دوام لري. د کندوز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د چین هیواد د مرستو د را رسیدو خبر ورکوي چې اوس مهال په دغه ولایت کې زیات شمیر کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ سره مخامخ دي. لیدونکو له ملتیا مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.